زما داسې چلو چې موږ د ګانو سره شوق وو. زما والي صاحب ویله چې زه دا ګانې په لوڼو کوم. ما ورته بابا ما شوق ته ورسره. والي صاحب زه وویله یوه ته توړه. ما بابا وایم ته زما شوق ته ورسره. And last but definitely not least, Zarsanga. دا یو وروسته پاتې یو وړوکي کلي پیغله چې لومړي اورېدونکي نه انسانانو نه سټیج او نه هم مایکروفون بلکې د خپل پلار ګړي بیزي او اسونو. دا د هغه پیغلې کیسه ده چې د صحرا له خاموشۍ نه راپاڅېده او د ټول پاکستان د زړونو غږ جوړ شو. دا د زرسانګې کیسه ده، د پښتو موسیقۍ د بلبلې کیسه. د 1990 لسیزې یوه زړه ویډیو چې پکې یو ساده سټیج ښکاري او سلګونه خلک چې ټول د یوې ښځې غږ ته داسې ځیر شوي لکه جادو. کله چې زرسانګه سندره پیل کی نو پیزا بدله شي. ځینې خلک جاړي، ځینې پرې روپۍ شیندي او ځینې بیا د پښتنو هغه دودیزه نڅا اتڼ پیل کوي. هغه نڅا چې ویل کېږي یو وخت د سکندر اعظم د لښکرونو د ویرولو لپاره کارېدله. زرسانګه چې خواوشه 1946 کې د لکي مروت په سیمه کې زیږېدلې یوه بېسواده د کلي جینۍ وه، خو د هغې حافظه د پیړیو زاړه شعرونه یې پکې ساتلي وو. هغې به د کشور سلطان او ګلنار بیګم سندرې د خپل پلار سارو ته ویلي، خو کله چې پلار یې د هغې استعداد ولید په لومړي سر کې منې کړه، ځکه په پښتني ټولنه کې که څه هم موسیقۍ ته درناوی شته خو هنرمند ته تل هماغسې درناوی نه ورکول کېږي. خو بیا پلار یې وویل که دا ستا شوق دی نو زما دعا در سره ده. او همدا وه هغه شیبه چې زرسانګه د یوې واده محفل ته لاړه او هلته ژوند بدل شو. یو تصادفي ملاقات، یو ثبت شوی اډیشن او بیا د ریډیو له لارې ټول هیواد ته د هغې غږ ورسېد. راشه بنجاريه لبنګ راوړه ماته په مینا مینا ماته په مینا مینا. له هغې ورځې تر نن پورې زرسانګې د 15 لسیزو نه زیات وخت د پښتو ولسي موسیقۍ خدمت کړی. هغې د مینې، د کډوالۍ، د قبیلو، د خاورې او د پښتنو د کلتور کیسې سندرې کړي. د هغې سندرې یوازې غږ نه دی، دا یو ورثه ده، یو تاریخ دی. خو د ژوند کیسه تل داسې ښکلې نه وي لکه سندره. په 1910 کال کې د پاکستان لوی سیلاب زرسانګه هم بې کوره کړه او بیا یوه ملي خزانه، یوه لویه هنرمنده مجبوره شوه چې د خټو په کور کې د خیمې تر چت لاندې ژوند وکړي. دا ارمان چې یو پلاټ یې راکړله، مځکه یې راکړله، کور یې راکړی وه. دې کې به مونږ ډېر خوښ د شا ګاډي ته د ښه کپړې ته چاړه. خو وخت بدل شو او 2018 کې یو ځل بیا نړۍ د هغې غږ واورېد د کوک سټوډیو له لارې. د هغې مشهوره سندره په یو نوې بڼه وړاندې شوه او یوازې یو څو ورځو کې میلیونونو خلکو دا واورېده. خلک په تیږو باندې ولې سره نه دکن رایشم مازې د لیونه. د هغې شهرت بیا ژوندی شو. حتی ملاله یوسفزۍ هم هغه د خپلو خوښو هنرمندانو په لیست کې شامله کړه او بیا په 2022 کال کې هغې د نړۍ یو ستره جایزه وګټله، آغا خان میوزیک ایوارډ. خو بیا هم یوه پوښتنه پاتې ده، څنګه کیدی شي چې د یو ملت دومره لویه هنرمنده لا هم د خټو په کور کې ژوند وکړي؟ زرسانګه یوازې یو نوم نه دی، دا یو تاریخ دی، یو مقاومت دی، یو غږ دی. هغه غږ چې له کلي راپاڅېد او تر نړۍ ورسېد،
خو اوس هم د انصاف په انتظار دی. کله چې تاسو زرڅانګه اورئ نو یوازې سندره مه اورئ، د هغې ژوند واورئ.